درنو لیدونکو اورېدونکو ستړي مه شئ، هیله ده صحتمند او روغ جوړ به یې. دغه د لونۍ ځنډ وروسته ستاسو لپاره په ستونزې او وری خپرونه کې حاضر شوي یو. تاسو مو ومنئ او په دې خپرونه کې موږ د خوست د سیمې یو اطرافي سیمې ته رنخیلو ته راغلو. هغه شاته چې راسره ګورئ د رنخیلو CHC کلینیک دی چې شاوخوا 3 کاله وړاندې یې ساختماني چارې البته پای ته رسېدلې دي، خو تر اوسه هم هغه طبي پرسونل د دوی لپاره نه دی، هغه تشکیل د دوی لپاره نه دی ځانګړی شوی. دا چې ولې تر اوسه پورې چارې ځنډېدلې دي او د دغې سیمې خلک له څومره ستونزو سره مخ دي، البته طبي او صحي ستونزو سره، او دې ته ورته نورې پوښتنې ګرویږنې او هغه مشکلات به تاسو سره په خپرونه کې لرو. د موږ سره پاتې کېږئ په خپرونه کې. موږ ځو مخ ته خپرونه پر مخ بیو. جنت امین یم، ملګری مې زیارت خان توتخیل دی. راځئ موږ سره خپرونه کې پاتې شئ. همدغه د کلي مشران دي دوستانو، موږ سره د کلي اوسېدونکي راغلي دي د دې لپاره چې دوی په تمه دي یو څوک به یې پوښتنه وکړي، هغه ستونزې مشکلات به دوی خپله راسره بیانوي. په پاتې خپرونه کې موږ ځو هغه د کلینیک څخه هم ګورو چې څه ډول حالات دي دغلته. له دې اجیانو صاحبانو سره به هم خبرې کوو د دې سیمې د اوسېدونکو سره. پیل کې تاسو ستړي مه شئ، موږ ځو حاجي ګله. هغه CHC کلینیک دا د CHC د رتبې کلینیک چې ساتمې پورې مربوطه ده. تقریبا 3 کاله وړاندې چې وړاندې په مقدمه کې ویل شوي دي د دې چارې ساختماني چارې بشپړې شوي دي. دا چې افتتاح شوی دی کلینیک منظوري شوې ده او پرسونل دلته شته او کوم ډاډګیرنه دوی ته ورکړل شوي دي د ساتمې اړوند ولایتي ادارې له لوري نه. موږ سره به په دې اړه خبرې کوي. حاجي ګل ته هرکلی کوو. حاجي ګله ته پیل کې ستړی مه شې، په خیر راشئ. نوم دې واخله او د دې سیمې مسؤلیت. زه د رنخیلو د سیمې مشر په صفت یا کشر په صفت تاسو سره په دې کې شرکت کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د ساتمې نه، د والي صاحب نه، د ټول حکومت نه چې څوک په دې کې شریک وي، دې نه مونږ جدي غوښتنه کوو چې 3 کاله کېږي چې مونږ شفاخانه په حال شوي دو، خو نه یې پرسونل لرو، نه کومه یوه ګولۍ دواخانه یا څه شی پکې چولې دي. حتی چې واکسینو ته مونږ دې ځای نه 9 کیلومتره یوه طرف ته ځو یا 10 کیلومتره بل بله ځو. په دا ځای کې غریب خلک دي، په خپو ځي د موټر واس نه لري او واکسین هم موږ ته ونه رسېدل. موږ والي صاحب نه دا جدي غوښتنه کوو، دا په هر صورت چې دی چې په ببرک توڼا کې هسپتال په حال کېږي. د موږ رنخیلو خو ډېره په امن سیمه ده، په دا کې موږ ته ډاکټران اوسه پورې نه دی راغلي، نه رسېدګي ارګړې ده، نه چا یلی دي چې دغه ساتمې یا والي صاحب دا امر ورکړو چې فورا لوډ شي دا کار وکړي. تاسو غوښتنه کړې ده مونږ 15 وره 10 وره نه دا 10 40 وره دا مشران او کشران ټول ورغلي یو. یعنی مونږ 3 کاله کېږي چې دا سپراله شوه ده ګاټې ته، خو مونږ په دا 3 کالو کې هیڅ ګاټه ته نه ونه کړه، نه پرسونل ورته راغلي دي. نو دې نه موږ دا غوښتنه لرو چې مهرباني ده وکړي. موږ خو څه مجرمان نه یو او موږ سیمه ښکلې امن سیمه ده، ښکلې سیمه ده، د تمامې 4-5 خوړو اوبه په موږ رسي او موږ ډېر ښکلي خلک لري، اخلاقي خلک دي. هر سړی چې دې ته ډاکټر نرس راغلو ښه عزت به کړي، ښه قدر به کړي. نو دا خو غرنۍ منطقه نه ده، دا خو په مرکز سره نږدې مربوط لري. په دې پالشر ولسوالۍ چې تړلې ده، خو نوره مرکز ته موږ نږدې یو. مونږ ته دای ته پکور دي چې مونږ سره دا کې ډېره جدي مرسته وکړي. دوستانو مونږ ځو د دې کلینیک هغه ساتونکي هم غواړو خبر ورسره وکړو چې تقریبا 2 کاله څه باندې 2 کاله کېږي چې د دې کلینیک ساتنه په شخصي ډول کوي. یعنې دته نه 1 روپۍ چا ورکړې ده او نه د چا کلینیک د ساتنې مسؤلیت چا ورکړی دی. د دې په خاطر چې د احساس له مخې د ځان ملکیت ګڼي او د بیت المال ساحه ګڼي، د ځان لپاره هغه د ځان له لوري هغه ځمکه هم ورته وکړي او تر څنګ یې ساتنه هم کوي. دا د ساتمې لپاره یو څه ووایو، یو پیغور نه ده چې تر اوسه پورې دوی لا هم پاتې دي په دې برخه کې او دوی ته هغه خدمات نه دي وړاندې کړي. رښتیا هم د شرم خبره ده. موږ سره فکر کوم تاسې حاجي ګله په خیر راشئ خپرونه کې. سلام علیکم. خیر دې نوم دې واخله. زما نوم منور ګل ده او دغه کلینیک تقریبا موږ د کوم ولس د خیر ښېګڼې پوره دغه منځکه وقف کړه، ویر مکړه چې مقصد دا نه یو د خلکو پوره یو سهولت جوړ شي.
نو دا کلینیک تقریبا 4 کوله 4.5 کوله کېږي چې په یو نیم کول کې د چارې بشپړ شوې سال ته ورسېدي جوړ شو او د 3 کوله کېږي چې تعمیر په مکمل ډول جوړ شوی ده او ماده ده نو دا موږ څو وره دا کوم مشرون خپله زه او څوک هم چې لوړلو چې مقصد کلینیک کور خلو شي او افتتاح شي نو ولي صاحب موږ ته په ارزاني احکام روکي او سیاتمې د ورو سیاتما هیڅ اجرات په ونه کې نو داسې طریقې سره موږ څو وره دا کوشش وکړو چې مقصد دا کور ساته ورسیږي خو تنخوا چې شوه موږ طرفه شوي ده یو جرب 200 متره مربع ده یعنی دا یو جرب دلته څو قیمت لري دلته دا تقریبا چې نه لري نو دا 1 لک 10 لک 15 لک داسې اندازه او شاوخوا کې ده یو جرب دا ته د دې لپاره ځانګړې کړې چې د خپل ولس د په امن شي بالکل خدمات شي بالکل موږ دا ویل کېږي تاسې د دې ساتنه هم کوئ د کلینیک دا اوسه پورې د 3 کوله کېږي چې یو ځای یو مې دغه اتره ځای ده د 3 کوله دغه سوتنه په غوړه ده څو وره مې دغه سوتلو په ارتباط عریضې وکړلې چې موږ د مقصد څه امتیازات لوستل شي نو بالکل په دغه براخه کې چې ولایت موږ د احکام روګي ولی سه په احکام روګي سیاتمې ته ورو سیاتما بالکل موږ عریضې میزلون نه نو سیاس اجرات نه کوي نو تاسو لمن څه بولئ نو داسې چې دا کلینیک موږ د اوسه پورې اخښونه ده تسلیم شوی نه ده موږ خپل د کلینیک مسؤلیت په غوړه نه وخلو دا قراردادي چیرې ده دا قراردادي ولادت د اسره تقریبا په 3 کیلومتره کې سیاتمې سره په څنګه پروت ده ورته کلینیک غد خپل کلینیک د خپل ولادت موجوده د اسره نمبر ور سره دی خو دې بالکل کومه غوښتنه نه کړای نشي په کومه وجه د کور ساتنه رسیږي تاسو غوښتنه کړې ده چې قراردادي را ګراو کوي تر څو دا مسله حل شي نو موږ د خپل داسې خاصه نه دی خو د خپل باید کوشش وکړي چې ټیکادور کلینیک جوړ کړي دا هغه نه پوښتنه وکړي چې کوم مشکل کېشته یا نشته کې نو کلینیک خو دا موږ په خپل سترګو کوو چې جوړ تیار ویلور دا اوسه پوری موږ نه واشه شاشه نه متکړي نه یو پکاشه ورکه کړي نه یو د شوی چا خراب کړي نه یو نه چا خراب کړي نو دا موږ مسؤلیت موږ خپل مسؤلیت سره درسو خو د ولایت دی ولی صاحب سیاتمې په مانس کې ټیکادور په مانس کې فیصله موږ نشو کولای چې دا سره کوم ته موږ دې په مانس کې دا فیصله حل کو سره کوم ته دا خپل مشکلات سره ورسو د دې سیمې د ځوانانو له ډلې یو ځوان راسره ده په دې به هم غږېږو چې د کلینیک چارې څه ډول دي ساختماني چارې او تر څنګ ځوانانو څومره غوښتنه کړې ده د ولایتي ادارو یا هم د ساتمې اړوند چارواکو ادارو څخه تاسو هرکلی کوو نوم دې واخله اوسه مهرباني زه شیب ګل ولید یارونخیل کوم نمایندګۍ خبرې کوم ځوانانو څومره غوښتنه کړې ده څومره منډې وترړې کړې دي دغه کلینیک د پرسونل یا هم د طبي پرسونل د چارو د بشپړېدو یا هم دا د طبي چارو د خدماتو د وړاندې کېدو په برخه کې تر اوسه پورې دا چې 1494 کال کې د موږ د یارونخیل کلینیک منظوري راغله 1,70,000 منظور شول قیم ګربه مندوزی سعادت ګربز دې غټکا کړو کنه نو ساختماني چارې دا چې کوم مشرونو نظارت کړه دا غي کړه دا خو لیکن کوم منظوري چې ودا شی په هغه اندازه کاپیت کور نه شو کنه یو ځینې هغه بیلګه دا جنریټر چې پروپوزل کیو شاید لیکن وروړې بل شاید تر اوسه پوری چې وروړې دا چلن کړي نه دا چې دی ازمیر شوی نه دی شپ کتلې وی چې وځ دا کور کی کنه کی کنه نو د سیاتمې ته د هر ولیتا ان د حلیم پدې ته د نمخ کې حکومت خان حبیبی ته د سیاتمې کوم رئیس شرغله د مون قراتو غختنه نه کړیدو چې دا چې 3 کوله کېږي مون کلینیک په الشاوه ده مونږ ته د خدای په لیاز مونږ ته یو ټیم ورولېږي چې مونږ ورشو د ولین احکام روخلو سیاتمې رئیس ته شروع شو اړیو چی وي کله اوس دا کاب ګل محمدین وو کله کڼوال وو کدینه مخ کې بل ورغلو د اړیو دروازه مونږ ټیکولې ده تر اوسه د مونږ غاک چا نه ده ورېدلای آیا کلینیک پرونخیلو کې دا ابتدای په سیاتما کې یعنی افتتاح شوی ده په سیاتما کې شوی ده دا تر اوسه شوی دي چې کلینیک پرونخیلو کې او چې ابتدای په سیاتما کې شي پیسې ټیکادار څومره چې دی ټولې وبسلې دي دا چې دی ولی او یا د سیاتمې رئیس په مانس کې
څومره بارخود شوی دی یا کېږي موږ ته پاته نه لګېږي دا چې په کراتو زه د مشرانو سره ویساره غوښتنه مو کړې ده دا چې بل ته مې ایمیل کړې ده دی موږ ته یایي چې موږ سره هغه نشته تشکیل نشته دا چې تشکیل نشته د کلینیک 9,80,800 ډالر ولې مصرف یې کوو بودیجه ولې مصرف ولې بودیجه په مصرف کوله بل چیرته به مصرف کړي وه دا چې تشکیل نه وي خلي دولونه ویلوړ دي دا چا دې پوره په درد خوري خلای وروسته به تخریب شوي وي دغه ساختماني چارې په کراتو تخریب شوي دي رنګونه یې لوړ دي چې په خپله شی دي حال دا اوس وکسه دغه کې ویلوړ دي دا ازغي کې ویلوړ دي دا بوټي کې ویلوړ دي ځکه د ودې واکسین دی پوره مشروم رم قدامو ته او لشیرو ته او لکاڼو ته 2 کیلومتره مزال سي کم 500 افغانۍ دیمونه دیوه موټر هغه کرایه او خولي چې د واکسین په خلیغه ته وکم تر اوسه پورې موږ ته ایدي تشکیل منځوري چاته وژړو چانه غوښتنه وکړو چانه وژړو چاته وژړو تاسو ویلي چې موږ بار لړ شوي یو ساتمې ولایت مقام ته او دوی عذابونه منفي دي لامل یې څه بولی ولې لامل دا دی چې د هغه لاندې ته خامخا ترشوی چی شته ویلې ځکه موږ چې نه لرو چې چاته یې ویر کړو دا چې موږ غوښتنه که چاته چې ویر کړو نو د موږ غوښتنه موږ غاږ به هر څه ګوري دا چې موږ سره چې شته نه کوم عاجز دا غریب ده چا نه وي ترټولي کوم کونډ یتیم نه زه 500,000 روپۍ وي ترټولي کوم بیا چاته په رشوت کې ویر کم دا مسلمانۍ طریقه ده دا ستاسو شک دی که غوښتل شوي دي دا په کراتو غوښتل شوي دي تاسو غوښتل شوي دا غوښتل شوي دي چې که چېرته دا کور ته وکړو زه د تشکیل په میاشت کې نه تر منځ کم د کور که چېرته ونه شو دا کور چې نه کوي زموږ په واس کې دا کیسه نشته زه شکولا د دې سیمې د هارونخیلو کلي د لیسې یو استاد یم تقریبا 11 کاله کېږي چې زه د هارونخیلو په لیسه کې استادي کوم دا د مونږ قوم د ولس خلک دا د ملي شتمنیو سره د ملي ګټو سره دومره زیاته مینه لري چې مونږ یو ورور په نومه د منور ګل یا عتیق مولوي صاحب دا د تر زمن دي او خپله د پلور نیکه سرمایه چې 10 لک روپۍ کېږي 15 لکه تقریبا یو جرب دلته قیمت لري ان تر 40 لکو پره د ده بچیون تورې خپې ګرځي تور سار ګرځي د عید د پوره یوه جوړه نه لري او د قربانۍ د پوره د عید پیسې نه لري چې پیسې پکې دا چې د خپله 15 لکه سرمایه د قوم په مخ کې وړاندې کړه ویرې کړه لکه عیناً چې یو سړی جګیږي په خپله ننګ او غو یا په خپل لور زیچوړه کې ګري ده د خپله ماری نچوړه تېره کړه ولس ته د دې خاورې ته د دې غیرتي خاورې د افغانستان ته یې ځای ویر کړو بالاخره مونږ ټول قوم هارونخیل د ده نه مننه کوو کور دی ودان وي ژوندی دی وي داسې خلک د ډېر وي په افغانستان کې سره د دې هم تقریبا عمر یې 50 کلنۍ ته نږدې ده د بل حاجي صاحب عمر په 80 کلنۍ وخته ده 3 کاله کېږي چې دی دغه کلینیک ډېر په میړانه په غرور او په اسلامي او وجداني وظیفه اجرا کوي دلته ایماني وظیفه اجرا کوي خو دا معنا نه لري دلته چې امنیت نشته یا موږ د قوم په ملي ګټو نه پیږو یا موږ ته خوند نه روکوي ایمو وندیار خور امور دې ځینې بچای روان کړی په غویښ کې ان تر لکاڼو پره دولته موږ ته متوجه شه مو ته نه متوجه کېږي مو ته نه متوجه کېږي د خپلې ملي شتمنۍ ته دې متوجه شه 3 کاله کېږي چې کلینیک دې تر جوړ کړه ویلې علت یې ورته معلوم که آیا د شرکت څه په غضب که کار چې موږ شرکت ونیسو اوس په وزارت کې کومه ستونزه وي د موږ مشرون چې وزارت ته لوړ شي که چېرته په خپله په تو کې ستونزه کې وي د خپله ستونزه دې په خپله حل کړه دا بچیون دا یتیمون دا کونډې مه ځوروئ مای خفه کوئ روشئ کور وکئ چې د دولت او د ملت ترمنځ واټن کم شي خلک پرزونۍ وکولی شي چې کلینیک ته روشي خپل د کلینیک نه خوند وخلي د زندګۍ نه خوند وخلي نو تاسې نه مې غوښتنه دا ده چې مونږ خبرې مونږ غوښتنې کیدای شي زه جدي شوم خو ګیله به نر نه کوئ ډېر زیات ځورېدلي یو ډېر زیات خفه شوي یو په دا نه داسې نه ده چې مونږ ته په مفتو کې روغله ده مو مشر ان ترکو بله پره رسېدله ده
کلینیک تر اوسه پورې ساتل شوی دی په عادي حالت څه ډول دی تاسو سپارل شوی دی ټولې شیشې او ټول مانا ساختماني چارې دروازې په ځای دي خو دلته که چیرې هم فعالیت نه کېږي هماغه د دې وحشي بوټو مخه به څوک ونیسي موږ زو د ساتامې اړوند د چارواکو هغه خبرې به هم واورو چې دوی تر اوسه پورې ولې دا خبره ځنډولې ده ولې دغه چارې ځنډېدلې دي ولې دغه د کلینیک دغه ساختمان بیا په اصطلاح د دوی په وینا چې هغه منظوري کېده او هغه افتتاحي شوې ده او تر اوسه پورې دلته دغه چارې همداسې البته په ټاپه ولاړې دي نه دلته کوم صحي پرسونل ښکاري و نه دلته ساتونکي ښکاري البته د دغې سیمې هغه خوار خلک چې چارې لري او خپل کارونه لري کاروبار لري هغه پرېښودي دي او په خپل شخصي لګښت د دغې کلینیک ساتنه کوي موږ سره پاتې کېږي خپرونه کې همدغه د ساتامې اړوند دغه خبرې به هم ستاسو لپاره لرو رئیس صاحب خبرونه کې هرکلی هیله ده د صحتمند به یاستئ زه مستقیما د موضوع په لوري په هارون کې چې د علي شیر اړوند تاسو د سی ایچ سی کلینیک پروژه وړې وه د ساختماني چارې ترسره شوې دي بشپړې شوې دي څومره اهم والته څومره ضرورت و دغه سیمې لپاره د سی ایچ سی هم د کلینیک به هلته تګ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مننه طبعا یو پروژه چې پیشنهاد کیږي نو حتما ضرورت په نظر کې ورته نیول کیږي او موږ د کلینیکونو جوړښت هم په همدې ډول دی چې باید د بل کلینیک سره فاصله او د نفوس په نظر کې نیول او د ستونزو په نظر کې نیول سره باید یو کلینیک په هغه سیمه کې فعال اوسیږي چې دا به طبعا ضرورت وخو ولې په هغه وخت کې چې دغه کلینیک پیشنهاد شوی دی زه په هغه وخت کې موجود نه وم په عامه روغتیا ریاست کې او ضرورت هم دی چې باید کله چې کلینیک په پیشنهادیږي په د نوي پروژو کې هر وخت غوښتنه کړې چې کله چې کلینیک پیشنهادیږي د هغې نه مخکې باید هغه سټاف یا هغه کارمندان باید پیشنهاد شي تر څو هغه کلینیک په وخت فعال واوسیږي او خوست عامه روغتیا ریاست سره له 3 کلونو دی د خلکو ادعا په اساس چې چارې بشپړې شوې دي هغه ساختماني چارې د کلینیک تر اوسه هم د پرسونل هم خوړل شوی دی او تر څنګ نه هماغه تشکیل شوی ورته ویلی کېږي ښه نو 3 کاله خو نه دي شوي 2 کاله شوي دي 2 کلونو په جریان کې موږ په هڅه کیو 2 کلونو په جریان کې موږ په هڅه کیو ریاست جمهوریت سره او ځکه د کسانو مقررول او یا د هماغو منظوري او تشکیل دی ریاست جمهوریت صلاحیت د هغه د وزارت صلاحیت نه دی موږ د ریاست جمهوریت سره په تماس کیو بار چې دوی موږ ته بودیجه ځانګړې کړي ولې خوشبختانه چې بیا موږ وکړای شول چې په دې ننوي کال کې د دې لپاره بودیجه ځانګړې کو خو د کرونا بدبختانه ناروغي یا وایرس چې په افغانستان کې خپور شو زموږ د نارمل کارونو مخه ډب کړ چې هغه لپاره کمیسیون هم ټاکل شوی دی پیشنهاد هم موجود دی بودیجه هم نیول شوی ده په پلان کې هم موجوده ده بودیجه انکشافي چې هغه باندې نه یوازې د هارون کلینیک لپاره بلکې د شپږو هغه نورو کلینیکونو لپاره چې موږ لرو په همدې سرنوشت اخته دي چې کارمندان نه لري د هغې لپاره موږ د وکیل صاحبانو په یو ځای کول او یا د دوی په منډو ترړو وتوانېدو چې د دې لپاره بودیجه منظوره کو هغه بودیجه منظوره شوې ده ولې هغه بودیجه یو هغه ته ضرورت لري میټینګ ته ضرورت لري چې اکثره رئیسان باید په هغې کې موجود وي د وزارت په سطحه او د وچ پی ایم مؤسسې سره په همکارۍ ولې بدبختانه چې دغه کرونا ناروغي چې کله افغانستان ته راغله او بیا په ضمن کې کابل او نورو ولایتونو ته انتشار وکړ په دې وخت کې اکثره د وزارت نورمال کارونه ودرېدل او مغه ټوله توجه کرونا ته شوه چې د دومره خلکو د شپږو اتو رئیسانو یو ځای کول راغونډول لږ ستونزمن راته وبرېښېدل او تقریبا 2-3 ځلې زه کابل ته لاړم خو په دې ونه توانېدم چې دغه خلک سره یو ځای کړم تر څو دغه مسله خلاصه کړو یعنې چار خو 2 کاله بس مخکې چې تاسو ویلې له کرونا مخکې مسله هم ده په وخت کې تاسو ونه توانېدئ چې دا چاره بشپړه شي نه خو ځکه دا د ریاست جمهوري مربوط و ریاست جمهوري ته یو سند رسول هم اسان کار نه دی او د هغې څخه غوښتنه هم اسان کار نه ده او هغې غوښتنې ته
ورته بیا مثبت جواب هم ویل هم آسان کار نه دی. دا طبعا وخت ته ضرورت لري او بودیجې ته ضرورت لري. د کال په سر کې باید وشي چې موږ تیر کال هم کړي وو خو ولې منظوره نه شوه. خو ساګ کال چې موږ د دې لپاره بودیجه منظوره کړه بدبختانه چې کرونا مخته راغله. دا ستاسو په انکشافي پروژو کې ده د هارونخیلو پروژه هارونخیل نه انکشافي بودیجې په اساس ده که نه اوس خو موږ خو غوښتل چې دې لپاره موږ منظم کارمندان ولرو ولې دغه دوی انکشافي بودیجې ته اچول دي. ډېره مننه صاحب. د سیمې اوسېدونکي ادعا کوي وایي عامه روغتیا ریاست په دې برخه کې په فساد ککړ دی. تاسې څنګه ځواب وایئ؟ څنګه فساد؟ یعنی مثلا دوی موږ هم هڅې کړې دي سره له دوی چې مثلا د کلینیک یا افتتاح شي یا هم پرسونل دلته راشي وایي دوی په خپله خانده عامه روغتیا ریاست څه ډول خان دی؟ خو پیشنهاد شوی دی ریاست جمهوریت ته تللی دی منظوري اخیستل شوې ده. مالیې وزارت ته راپور ورکړل شوی دی پلان کې موجود ده په مالي کال پلان کې موجود دی راغلی دی عامه روغتیا وزارت ته. عامه روغتیا وزارت کې چې اوس دغه تقریبا څو میاشتې کېږي چې کرونا راغله د هغې نه مخکې ما د همدغې سیمې خلکو سره هماغه پیشنهاد هم شریک کړی دی په واتساپ کې مې هم شریک کړی دی فیسبوک کې مې هم شریک کړی دی چې تر دې ځایه پورې ما کار کړی دی. نور نو په دې کې فساد څه ډول وي؟ فساد په څه معنا؟ یعنی چې کچېرته روغتون فعال شي چې روغتون فعال نشي موږ فساد کوو چې باید فعال نشي دې کې به څه فساد وکړو؟ دوی داسې وایي چې پیشنهاد هم شوی دی دا بس زموږ په هڅو خو دلته چاره څنګه؟ نه هېڅ په هڅو دوی په هڅو نه دی شوی. دا چا ویلي دروغ وایي هغه ماته راولی مخامخ ورسره کینم. هېڅ پیشنهاد وزارت مقام ته نه دی شوی. هماغه پیشنهاد دی چې ما خلاص کړی دی کار مې پشو. ډېره مننه. د یاد کلینیک ساختماني چاره بشپړه شوې یعنې قراردادي ستاسو څخه منظوري اخیستې ده؟ څه ډول منظوري پوه نه شوم. یعنی د پروژې د بشپړېدو منظوري له تاسو خو دا خو یې هند پڼ لخوا شوې ده. دا تقریبا 3 کلونو د جوړښت ونیوه. دا د هند پڼ لخوا شوې وه. په دې کې ستونزې وې اول امنیتي ستونزې وې د هغې نه وروسته بیا اقتصادي ستونزې وې د هغې نه وروسته بیا مالي ستونزې وې. ولې دغه ستونزې تدریجي حل شوې او دغه کلینیک بشپړ شو او هغه د وزارت مقام لخوا سجل شوی دی او تسلیم شوی او د قراردادي په خپله چاره ځنډولې دي؟ قراردادي نه دي ځنډولې د فنډ له وجې. قراردادي هم ممکن په دې کې مقاصر وي خو د فنډ له وجې او د ستونزو له وجې ځکه ځینې پروژې دي چې امنیتي ستونزې ول په هغې وخت کې امنیتي ستونزې موجودې وې په هغې خوا کې ځینې وخت امنیتي ستونزې او ځینې وخت ممکن مالي ستونزې وي چې په وخت پیسې نه وي رسېدلې او یا قراردادي نه غیړې کړې وي په هغې وخت کې ممکن دغه ستونزه وجود ولري. افتتاح شوی ده د کلینیک؟ نو افتتاح تر اوسه پورې خو تسلیم شوی دی سجل شوی دی. اکثره کلینیکونه موږ د دې لپاره نه افتتاح کوو چې سټاف نه ورته لرو یا کارمندان نه ورته لرو. که افتتاح وکړو نتیجه نه ورکوي نو دې لپاره چې موږ عملا هلته کار شروع کړو باید افتتاح شي. ویل کېږي چې په افتتاح شوې ده د خلکو د ادعا په اساس؟ نه افتتاح نه ده شوې ولې تسلیمي شوې ده. تسلیمي شوې ده. د کلینیک ځانګړې شوې ځمکه د یو چا شخصي ملکیت دی. عامه روغتیا ریاست ورته بدیل لري په پام کې د ځمکې؟ موږ خو هېڅ بدیل د دې ځمکې لپاره نه لرو په یو ځای کې هم نه لرو ځکه هغه چې ځمکه ورکول کېږي هغه وقف کېږي موږ لپاره بس. ډېره مننه. بله پوښتنه دې سره ورته د کلینیک ټولې ساختماني هغه ساختمان چې دی تخریب شوی دی تقریبا د دې مسؤلیت د چا په غاړه ده؟ یعنې هغه تخریب شوې چاره چې یو لامل یې دغه دی چې دلته طبي سټاف نشته غیر فعال ده په خپله دا که طبي سټاف وایم تخریبېدو ځکه اکثره هغه چې دي 3 کاله وروسته 4 کاله وروسته مینټیننس ته ضرورت لري. نو موږ آماده یو چې دا بیرته بیا ورغو ځکه چې موږ د ترمیم لپاره پیسې لرو ممکن هغه پیسې موږ په همدې دپاره راکول کېږي د هر کال په سر کې چې تاسو د دې ترمیم لپاره چې کوم کلینیکونو ستونزې پیدا کوي هغه ترمیم کوي. یعنې دلته بیا د قراردادي مسله ده بیا تاسو پورې اړوند ده؟ هغه قراردادي پورې هېڅ اړه نه لري. قراردادي تسلیم کړی دی موږ چې استفاده نه ترې کړې موږ باید ورغو وروسته. هدف دغه و له وحشي بوټ څخه چې تعمیر په دننه کې په سیمنټو کې راوتي دي وحشي بوټي او دغه یعنې د پروژې د کمزورۍ بېکیفیتۍ دلالت نو هغه خو په پورې اړه نه لري. هغه په انجینرانو پورې اړه لري. زه خو مسلکي انجینران نه لرم نه په ریاست کې لرم او نه مې تشکیل ورته لرم انجینرانو ته. هغه د ولایت شهرسازي او د هر مرجع نه چې ورته ټاکل شوي دي هغه مسایل مخته وړي. نظارت مسؤلیت چا و؟ نظارت مسؤلیت خو موږ زه خو ډاکټر یم. زه به د طب برخې نظارت کوم. زه په سیمنټ نه پوهېږم. زه په دې نه پوهېږم چې دې کې څومره شګه استعمال شوی دی کې څومره سیمنټ استعمال شوی دی. دا خو زما کار نه دی. دا خو دلته دپاره مسلکي خلک ټاکل شوي دي. موږ چې هره پروژه جوړوو 3 کسیز هیات ورته ټاکو. ولایت مقام ته پیشنهاد کوو چې تاسو موږ لپاره فني انجینران وټاکئ. کله چې فني انجینران وټاکئ هغه د دوی مسؤلیت دی. هغه زموږ مسؤلیت نه دی.
یو کلینیک کې یا په یو صحي مرکز کې دا کشف او دا فرق کې ورور ځکه هر کلینیک بل ته ورته نه ده هر کلینیک هر پروژه بل ته ورته نه ده ممکن په یو کې ضرورت وي بل کې ضرورت نه وي یعنی زموږ هدف دا ده چې هلته خو چټلۍ مرضی دغه صحي ځایونه باید پاک کړي په دې خاطر چې کشف ولګول شي طبعا باید پاک وي څه ډول چې انجینر ډیزاین کړی دی هماغه ډول باید جوړ کړي ډېره مننه شکر او وروستۍ دا رئیس صاحب د هر کلینیک ساتنه د حفاظت لپاره هم ځانګړي ساتونکو ته ضرورت و تر څو هغه کوم ساختمان چې شوی دی هغه تخریب نشي تر اوسه پورې مو حداقل په دې اړوند اجرات کړي موږ خو هماغه کور والا چې څوک دی هغه مولوي صاحب ډېر مهربانه سړی دی هماغه یې ساتي تر اوسه پورې موږ غنه ورته لرو د دې لپاره بودیجه نه لرو ځکه چې کله چې موږ د روغتون لپاره کارمندان ونه لرو حتما د ساتونکو لپاره هم بودیجه نه لرو درنو لیدونکو اوریدونکو همدغه وه زموږ د دې اونۍ ستونزه واري خپرونه چې برابره کړې مو تاسو راسره ولیده او واوریده هیله ده په دې به پوه شوي یئ چې ستونزه چېرته وه ولې تر اوسه پورې د دغه کلینیک چارې ځنډېدلې دي او څه ډول به همدغه حل وفصل شي په همدې سره موږ خپرونه پای ته رسوو ما جنت امین او ملګري مې کمرمین زیارت خان توتخیل دواړو ته اجازه راکړئ په بله خپرونه کې به چې بیا ستاسو لپاره د یو نوي موضوع په اړه راځو خدای په امان ښې چارې